د ژغ قدرمنې دا ټیم د ونه په بازور کې د پیپلز ګوند یو احتجاجي لاریون روان دی. دا لاریون دی د څه شي د پوره کړی دی، دی دا لاریون ویله کړی دی تر دې مې چې د دی د مشروعو نه پوښتنه وکړي. چونکه نن چې د میش کې احتجاج دی دا د ملګیر مهنګایي بېروزګارایي او د لاقانونیت خلاف دی. بیا خاص کر په ساوت وزیرستان کې چې کومه مهنګایي دو بېروزګاري دو او لاقانونیت دی دلته په یوه کې وشي باندې د ګورنمنټ چې کوم ریټ دی هغه نشته. دلته هر سړی که پټرول پمپ لکوندي خپل پټرول په نور ملک نه ووري په مهنګه خرڅوي او هغه که د اټا ول دي که د چیني ول دي او ورسره دلته چې د میش په لوکل ځلغوزي باندې یو نوید مجر ټکادور چې کوم دی غیر قانوني ټکس یې وخواست د هغه خلاف دی. د میش دا مطالبه ده چې هغه د انکوایري وشي چې څومره پیسې وړي د عوام نه هغه د څټ د دنه ریکور کړی شي او دلته چې ځلي انتظامیه کومه دو هغه که پولیس دی هغه که نور اډمنسټریشن دی هغه که هیلث دی که ایجوکیشن دی هغه چې کوم خپل بنیادي فرایض دي هغه نه ادا کوي. او داس وشول چې کله میش د ګوملزام ډیم ورکه په تحفه کې حکومت ته بیا میش سره دا وعده وکړه چې توستو بجلی میش بغیر به بیل نه درکوي. خو د قبایل سره همیشه د پوره صرف وعده شوی دي خبره شوی دي پابند عمل نه دی شوی. نو یلته که وکسې بجلی نشته یلته د میش سره حکومت چې کوم دی دوغله پالیسي دو ملکی لیول باندې خو ګوشې یوه په میش باندې سلیکټډ حکومت نازل شوی دی چې مهنګایۍ خلاف میش وتلی که دال وکسې که چینا وکسې که غوړي وکسې که دغسې ګندم اټا وکسې خو دلته په ملکی لیول باندې دوغله پالیسي شي میش سره هلکه په دغه لیول باندې چې د میش د ډي سي یا د اے سي د هغه انډر کیم شاعر درېمې هغې ګوشې مهنګایي جوړه دو ګوشې عمران قانون جوړ شوی دي ګوشې سلیکټډ جوړ شوی دي د هغې مین مقصد دا دی چې 70 روپۍ د میش پټرول چک دي 40 روپۍ د میش ډیزل چک دي دغسې میش کاد وکسه چې هلته کاد په بلیک باندې درېمي دغه دی نر پرېږدي نو لهذا ویس فاټه زم شوی دو خو میش سره دغه دوغله پالیسي شي د میش په هر شي باندې لکه یوه غوټه درنه شیریدو د ویس چې هغه د میش په مځکه باندې قبضه شوی دو نو ریاست یې میش سره همیشه د پوره دوغله پالیسي کی خو میش آئینی جمهوری سیاسی خپل جنگ د سره جاری سوتی. خانه دستو چې مهنګایي خو تقریبا میش 18 سال شي چې د جنگ شکار شوی نو که مهنګایي میش د نن نه برداشت کوي 18 سال نه میش د مهنګایي برداشت کوي په دا وجه سره چې په مختلف شکل کې د جنگ په حالت کې میش بدا کې میش په مختلف شکل کې نقصانی نه رسیدلې دي نو دغه په وجه سره 18 سال شي چې میش مالی متاثر یې میش حکومت نه ریکویسټ دادی برای د مهرباني وکړو 18 سال د پاکستان د بقا د پوره میش مختلفه قربانۍ ورکړي او میش د پاکستان دغه د قربانۍ یا زلازن غوړي د خلک ته د ریلیف ورکو مړه چیرې د صحیح پارکینه جوړ کړو چې د خلک د کیم ډیپریشن دی د 18 سال د جنگ نه په دی باندې تر شوی دی چې دا ډیپریشن یې لږ ختم شي او د مهنګایي خو د ټول پاکستان مسله دو خیمې سره د ریلیف ورکو او د خلک ته د فنډینګ وکړو چې کومه مسلې وي دا د ځکه حل کو چې د دغه ملک د بقا د پوره 18 سال مو قرباني کړې دو که یوه رخ سمجدار چا بالکل 100% ټیک وي مو قربانۍ د مخته د فلم په شکل کې وژغوي نو هغه ذهني خارب شي دغه قربانۍ دغه ملک د دفاع د پوره د بقا د پوره مو ورکړې دي او چې دا کیمه دوغله پالیسي د میش سره روا دوا کړې دو دغه میش مخالفت هي کی او چې کیم عوام دی ماضی د دغشي د برداشت دی نه او دا شی برداشت کولای نه شي. مینم عرفان الدین وزیر دی د شکینا زه د پیپل پارټۍ یو نماینده یم. اول خو زه د تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو د خپل علاقې کوریج کوي دنیا ته ښکاره کوئ چې د میش سره څه شری دي څه شی شي چې کوم وخت نه د موجوده حکومت قیادت سمبول کړی دی د یغې ریځ نه عوام ته سهولت خو ډېره لرې خبره ده خو ریځ په ریځ په هر شي کې مهنګایي دو یو هم داسې شی نشته چې آپ په څټر روان وي چې کومې وعدې کړې وې یغې دی مخالف چلیږي په هره خبره باندې یو ټرن وخلي که چینا دو که دال دي که پټرول دي که ډیزل دي د هر شی مهنګه دي نو میش دا حکومت دا اپیل کی چې ته د خلکو سہولت ورکا دغه غریب خلک په احتجاجي نه باندې ما مجبوروه دغه غریب خلک په مولګیر احتجاجي نه باندې ما مجبوروه
دغه غریب خلک په توړ پوړ باندې ما مجبوروه او دغه غریب خلک په سول نافرمانۍ باندې ما مجبوروه د دغه خلک هر څه د څه شي مسایل دي، که د مځکې دي، که د مهنګایۍ دي، که د بېروزګارۍ دي، په دا کې د مقامي انتظامیه ها او چې د کیمز حکومت ته سنجیده اقدام دا وکړو او سنجیده اقدامات ته پکې شریک وو، ځکه چې د خلکو د احتجاجي نه په نور مزید مجبور نشي و د احتجاجي نه درنه ده. د کیمرامین جاوید وطانی سره AK وزیر ژغ نیوز وانه.